اوکونکي څښتن طلا په نامه. سلامونه درنو زده کوونکو، سلام دوستان عزیز. موږ په تیر ویډیو کې ما در ویډیوی قبل په 5م ټولګی کې در صنف 5م څلورم لوست ولوستل، درس 4 را با هم کار کردیم چې د کتاب په هکله و که در مورد کتاب بود. د کتاب شعر مو ولوستل، شعر کتاب را خواندیم، ډیر ښایسته و ښکلی شعر و، بسیار شعر قشنگ بود چې موږ زده کړل که ما یاد گرفتیم موږ باید خپل کتاب ته پام وکړو، ما باید به کتاب خود چی کنیم؟ توجه کنیم. نو دا زموږ تیر درس و پسی درس گذشته ما بود او همداسې عبدالرحمن یا هم اروخات محمد عثمان نژند ما هم وپیژندل. محمد عثمان نژند هم شناختیم ای که کی بود و چگونه کار میکرد. نن راځو امروز میاییم او خپل 5م لوست لولو، درس 5م خود را میخوانیم. 5م لوست درس 5م ترافیکی لارښوونی راهنمایی های ترافیکی. موخه هدف. قبل از اینکه سر هدف بیاییم، شما در تصویر اشاره ها را میبینید، درست است؟ اشاره ها، یه اشاره که چراغ است و توسط ما چند چراغ داریم؟ څو چراغونه لرو؟ آفرین، 3 چراغ داریم، سور، شین او ژیر و این هم علامه ها هست که در چهارراه بزرگ از این استفاده میشه. پس میایم سر اهداف ما. موخه هدف د متن لوستل، لیکل، خواندن و نوشتن متن. په ترافیکی نښو نشانه ها پوهیدل، فهمیدن به علامه ها یا نشانه های ترافیکی او هغه په ورځني ژوند کې مراعاتول او هغه و آن را په ورځني روزانه ژوند زندگی مراد کردن آن در زندگی روزمره. ای که ما از این علامه ها و از این نشانه ها چگونه استفاده میکنیم، این علامه ها را مراعات میکنیم یا نمیکنیم. پختنی سوالات. تاسو شما کله گاهی په ښار کې در شهر ترافیکی نشانه های ترافیکی را دیده اید؟ شما در شهرتان نشانه ترافیکی دیدین یا نه؟ ستاسو به فکر شما که چیری اگر څوک کسی له سرک څخه از سرک تیر میشه او د ترافیکو قوانین مراعات نکړي و قوانین ترافیک مراعات نکنه څه به وشي؟ چی خواهد شد؟ جواب بتین در کامنت. نو موږ نن څه شی زده کوو؟ پس ما امروز چی را یاد میگیریم؟ یکی درست خواندن و نوشتن متن، لغت‌های جدید، زبان پشتو و علامه های ترافیکی. شاید رنگ هم بلد شویم، چند رنگ هم بلد میشیم. پس دقت بکنید که درس خوب یاد بگیریم. موتر، بایسکل ها، موترسایکل ها، کراچی او پلی خلق و مردم پیاده، کسایی که پیاده میگردن. پخار در شهر پر سرکونو، بالای سرک ها تگ آراتگ رفت آمد کوی میکنند. موترها، بایسکل ها، موترسایکل ها، کراچی ها، مردم در شهر بالای سرک ها رفت آمد میکنند. زمینی ترافیک ورته برایش وای میگوید. این به نام چی یاد میکنه؟ ترافیک زمینی. زمکنی ترافیک ورته وای یعنی که ترافیک زمینی برش میگم. او و هغه آن کسان چی؟ مردمی که بیلی متفاوت و مختلف ترافیکی دندی وظیفه سر رسوی و او اشخاصی که افرادی که وظایف متفاوت ترافیکی را پیش میبرند در ترافیک پلیس و پنوم به نام پلیس ترافیک یاد می شود. یعنی کسی که در سر سرک استاد می باشه باز موتر را یک طرفش استاد میکنه، دیگه طرفش اجازه میده، یا مثلا اطفال را شما را از سرک تیر میکنه. او را کی میگیم؟ او را میگیم پلیس ترافیک. نامش چی است؟ پلیس ترافیک. پلیس ترافیک پر سرکونو باندی بالای سرک ها ده موترها او خلکو و مردم تگ رفت آمد او له
و از سړکونو سرک‌ها د تیریدنی گذشتن لپاره برای نکیلری نشانه دارد. یعنی پلیس ترافیکی است در سرک ها برای موترها و برای رفت آمد مردم چی داره؟ علامه داره و نشانه داره. چی خلق که مردم در تیریدلو په وقت که در وقت تیر شدن تری ازش کار اخلی استفاده میکنن، که مردم در وقت تیر شدن از او چی میکنن؟ استفاده میکنن. ترافیکی نشانی علامه های ترافیکی با دو نوع دی است. علامه های ترافیکی چی است؟ دو نوع است: چراغونه، چراغها، او بل ترافیکی لوحه و لوحه های ترافیکی. اینو براتون نشان دادم. این چی بود؟ چراغ و این هم لوحه های ترافیک. حالا ببینیم کدامش در کجا استفاده میشن. در حقوق آن کارون و شهرها چی که برهنه‌وی برق باشد. در شهرهایی که برق باشد چراغها نصب شده می باشد. او و پلوی و لارو در راه های بزرگ ترافیکی لوحه های ترافیکی لری دارد. یعنی که در شهرهایی که برق باشه در اونجا چی میشه؟ چراغ‌های ترافیکی نصب می باشه. و در شهرها، در شهرهای بزرگ، راههای بزرگی که برق نداره، باز دیگه کوه و دشت اینا هست، باز در اونجا چی استفاده میشه؟ اینجا لوحه ترافیکی استفاده میشه. چراغها دری دوله سه نوع لری دارد. چراغ سه رقم داره یا سه نوع است: سور، سرخ، شین، سبز او ژیر و زرد. چراغ سرخ، سبز و زرد. حالا چی؟ زمانی که در ترافیک فرمخ بروی ترافیک چراغ سرخ شود، چراغ تا به چراغ مخامخ روبرو ترافیک ودریگی استاده میشه. زمانی که چراغ سرخ شود، ترافیکی که روبروی چراغ هست او استاده میشه. او پلی خلق و مردم پیاده تیریگی تیر میشن. اونایی که پیاده هستن اونا چی میشن؟ از سرک تیر میشن. دسر چراغ سرخ په مخ کې در روبرویش موترها په سړک بالای سرک تگ و راتگ اجازه نداری، اجازه رفت آمد را ندارن. یعنی وقتی که چراغ سرخ شد دیگه موترها حق رفت آمد را ندارن، چون مردم پیاده باید تیر شود. کله چی؟ زمانی که چراغ ژیر شد، زرد شود. وقتی که چراغ زرد شد، چراغ تا مخامخ وسایطی که روبروی چراغ هستند در حرکت لپاره تیاری نیستی. برای حرکت کردن آمادگی میگیرن. تیاری یعنی آمادگی. کله چی؟ زمانی که چراغ شین شد، چراغ سبز شد، موتر باز تیر می شود، از رفت آمد موترها شروع میشه. ټولو ته به همه لازم است چې پر ترافیکی نښو به نشانه‌های ترافیکی او قوانینو باندې و قوانین ترافیکی ځانونه پوه کړي، خود بفهمانند چې له سرکونو څخه که از سرک‌ها د تیریدلو په وخت کې در وقت تیر شدن یا در وقت گذشتن له خطر سره با خطر مخامخ نشي، روبرو نشوند. پلی خلق مردم پیاده باید هغه وخت آن زمان له سرک څخه تیر شي، از سرک تیر شوند یا بگذرند چې هغوی ته مخامخ اشاره که اشاره روبرویشان شنوی سبز باشد، یا په هغه وخت کې یا در زمان تیر شي بگذرند یا تیر شوند چې په سرک ترافیک نباشد بالای سرک، او باید با قرار له سرک څخه تیر شي و باید با آرامی، قرار یعنی آرامی، با آرامی از سرک تیر شود. دا ولوست. ای بود درس ما و شما په فعالیتونو کې در فعالیت ها یک محاوره داریم چې دغه محاوره باید زده کړو. این محاوره را هم باید یاد بگیریم. لومړی زده کوونکی شاگرد اول، دویم زده کوونکی شاگرد دوم. تو ترافیکی لارښوونې راهنمایی های ترافیکی را زده دی، یاد داری؟ تو راهنمایی ترافیکی را یاد داری یا نه؟ هو بله. کله چې زمانی که پر سرک ځم، بالای سرک میرم یا د سرک میرم، د سرک په پلی لاره ځم، د پیاده روی سرک میرم،
چې موټر می ونه وهي که موټر مره نزنه. او که په ښار کې و اگر در شهر د سړک له یوې خوا څخه از یک طرف سړک بلې خوا ته تیریږم به طرف دیگهش تیر میشم. یوې خوا یک طرف بلې خوا دیگه طرف. نو ترافیکی اشارو تا گورم، پس به اشاره های ترافیکی می بینم چې کله اشاره شنه شو وقتی که اشاره سبز شد زه تیریږم ما تیر میشم، او کله چې سره شو و وقتی که سرخ شد بیا نه تیریږم باز تیر نمیشم. اوس ته راته ووایه، حال تو برم بگو چې کله په سړک تیریږي چې وقت سره سړک تیر میشی یا سړک تیر میشی او اشاره در باندې زیړه شو و اگر اشاره بالای زرد شد څه بکوی؟ چی میکنی؟ کله چې اشاره زیړه شي وقتی که اشاره زرد شد د حرکت لپاره تیاری نیستم، برای حرکت کردن آمادگی میگیرم. چې کله اشاره شنه شو وقتی که اشاره سبز شد نو بیا حرکت کنم، باز دیگه بخیر حرکت میکنم. خب در اینجا یک محاوره دیگه میگم. خیبر چی میگم؟ گران سپینغر جان، سپینغر عزیز، ستاسو کور چیری دی؟ خانه شما کجاست؟ زموږ کور خانه ما په نارنج باغ کې دی، در نارنج باغ هست. بخښنه غواړم، معذرت میخوایم، در نارنج باغ په کومه برخه کې دی؟ نارنج باغ د کجاست؟ در کدام قسمت است؟ زه هلته بلد یم، من د اونجا بلد هستم، یعنی میفهمم، بلدیت دارم. هلته زما د ماماګانو کور دی، د اونجا خانه مامایم است. د اطفایې ترڅنګ دی، در پهلوی اطفایه هست، په هماغه لومړي سړک کې، د مو سړک اول. خو اوس پوه شوم، حال فهمیدم. اطفایه په ښار کې ډیره ضروری ده. اطفایه در شهر بسیار ضروری است، ځکه چې به خاطر که کله اور ولگیږي یک زمان یک وقت آتش سوزی میشه، اور آتش ولگیږي یعنی در بگیر آتش سوزی شود، اطفایه د موتور په مرسته اورونه مړ کیږي. به کمک موترهای اطفایه آتش ها خاموش میشن یا آتش خاموش میشه. سپینغر جان، ستاسو کور ما لیدلی دی، خانه تان ما دیدیم. د نجونو د ښوونځي مخامخ دی، روبروی مکتب دختراست. نجونو دخترا مخامخ روبرو. زه یوه ورځ ما یک روز کور ته راتلم، به خانه می آمدم، ته هلته د کور په څنګ کې ولاړ وی، تو در اونجا د پهلوی خانه ایستاده بودی. ستاسو پلار مکتب ویلی دی؟ پدر جانت مکتب خوانده یا مکتب رفته، یعنی مکتب خلاص کرده؟ هو بله، زما پلار دکتر دی او مامامی مستری دی. پدرم دکتر و مامایم مستری است. کاکا دی په لیکلو او لوستلو پوهیږي؟ کاکای به خواندن و نوشتن میفهمه یا نه؟ پوهیږي، میفهمه. هغه د مخانیک ښوونځی لوستی دی، او مکتب میخانیک را خوانده. سږ کال زما بل ورور هم په مسلکي ښوونځي کې شامل شوی دی. امسال بیا در دیگه هم در مکتب مسلکی شامل شده. سږ کال په 10م ټولګي کې دی، امسال در صنف 10 است. ما ته می هم پلار ویلی چې تا د میخانیک په ښوونځي کې شاملوم. به ما هم پدرم گفته که تو را در مکتب میخانیک شامل می سازم چې د برېښنا په څانګه کې زده کړې وکړې، که در بخش برق چی کنی؟ تحصیل کنی. برېښنا برق څانګه بخش. دا خو ډېر ښه کار دی، ای خو بسیار کار خوب است. خو زما د موټرونو له برقی سیستم سره ډېره مینه ده، اما من سیستم برقی موترها را زیاد دوست دارم. خب این بود درس ما شما و زموږ د تحصیل وزن. نن مو راغلو، امروز ما آمدیم د ترافیکی لارښوونو په هکله مو درس ولوستل. در مورد نشانه ها یا راهنمایی های ترافیکی درس خواندیم. موږ او تاسې هغه کسان چې موټر دی، بایسکل دی، موټر سایکل دی، کراچۍ دی یا خپلې خلک دی، مردم پیاده هستند، دا چې په سرکونو باندې تګ راتګ کوي، که بالای سرکا رفت آمد میکنن، دې ته ترافیک وایي. او هغه څوک چې و کسی که راځي او دغه دنده پر مخ بیایي، راهښوونه په مخ بیایي، راهنمایی میکنه مردم و راهنمایی سرکا را یا ترافیک به عهده داره، هغوی ته ترافیک پلیس به نامه یا دیگه به نام پلیس ترافیک یاد میشن. موږ دوه ډوله ترافیکی نښې لرو، ما علامه های ترافیکی داریم، یو څراغونه او بل هم لوحې.
یک چراغ داریم و دیگه هم لوحه داریم. لوحه په لوی لارو کې کارول کېږي، در راههای بزرگ لوحه ها استفاده میشه او څراغونه په ښارونو کې کارول کېږي، در شهرها و در جاهایی که برق باشه باز چراغ ها استفاده میشه. درې ډوله څراغونه لرو، سور، شین او ژیړ. کله چې سور کېږي حق نه لرو چې تیر شو، زمانی که سرخ میشه حق نداریم تیر شویم، موترها حق ندارن تیر شود، مردم پیاده تیر میشن. وقتی که چراغ زرد شد باید چی کنن؟ آمادگی برای تیر شدن میگیرن. وقتی که چراغ سبز شد باز موترها در حال حرکت هستند. در وقت چراغ سرخ ما باید از سرک ها تیر شویم. پس این بود درس ما این دوز مقاومت تحصیل است که چرت پختنه لري. اگر سوال می داشته باشین کولای سی چی با کامنت که مطرح کنید، میتونید که در کامنت باز پرسان بکنید. تربیت که وقت او هیچ